بسم الله الرحمن الرحیم. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم. نن سبق میں داشا یعنی دا نن دے حرف با دوام مانا دو دے استعانت. پاری سبق بدے سرسری تیر شی حروف جارا سے پہلا پہلا بادو نو دا باچی دو دا دے پورا دے الساق تو الساق دا باقی چه سمرا جملہ لکلیے دو الباء للالساق با دے پورا دے الساق تو دا باقی چه سمرا جملہ لکلیے دو دا دے الساق مانا دتا گئی. وہوا و دا الساق چه دا اتصال الشیء بالشیء شخدل دیو شیدی پا بل شی پیرے. اتصال و انفصال خو پیژنی ہے. اتصال شخدل، انفصال جدا کدل. شخدل پیوست دل دالو گوریم دا اتصال دا، دا انفصال دا. متصل کے دل پیوست کے دل دیو شی پا بل شی پیرے. اما لیا حقیقتان لیاوی حقیقتان دا غاس دوا شاینا سرا شاخشی پی وزوی وشی بیدا میونس شه چدی دا لکا جمله معترضه چوی دا نحو بهی دا اون دا بپریش ده. و اما مجازن دا اما حقیقتان دا معطوف علیه و اما مجازن دا معطوف یعنی دا الساق چه دا پیوست دل دی دیوشی پا بلشی پر لیا حقیقتان و لیا مجازان. دی حقیقتان والمثال دا لکمیش چه داویی چه نحو بهی دا اون چه د پر بیموری دو بهی دا اون د پر بیموری دو وګور یې د بیموری په د پر حقیقی شخای کنا وجود پر شخای نو دا د حقیقی الساق مثال دا. و دبل مثال چې دا مررتو بزیدن چې زه تیر شلم په زید زید سره په سانګ شه تیر شلم زید کیر دا د زید کیر سره په سانګ شه تیر شلم مو جواب درکړ چې زه تو پته وکړه چې چیرې تیر شلم په کیمال یا رول مو ته وی چې زید باندې تیر شلم لیا زید ویلور دا دو خپل څنګه دا مراد چې یعنی مررتو بزیدن دا مراد دغه باچ دا دا بزیدن نوی دا مراد شی چه یعنی پا دا سے زوی ارتیر شلن چه اغا زوی ورنجده دا زید تا مراد یہ دا اسے خو تیرے دل پا مزکا کیجی کنا چه تب شاش دے خو پا مزکا بندے تیرے جے خو پا انسانو پا زید خو سرائی نہ تیرے جی کنا یعنی زید سرات نجده مقام شده تیر شلے. نو داغا دے مجازی اتصال مثال دا. بل داز دا کیے چه یو حرف جار وی اگا حرف جار چې پکیم اسم داخل وی اختویای مجرور ٹھیک شلا و د مجرور نوم یو بل نوم یاد اخت مدخول وی مدخول با و د با مدخول با و د با مدخول به وزن زوی شه په شرح شه دا یغه درسي چې با خپل مدخول سره یعنی د با د مدخول سره دیو شی پیوسته دل دیوشی پیوسته دل د بعد مدخول سرا با الفاظ دیگر یعنی اتصال الشیء بالشیء چدی د بالشیء نه مراد میر مدخول وخلی به مدخول الباء یعنی دا الساق چه دا پیوسته دل دی دیوشی مدخول د با سرا اس د با مدخول په دغه شه په پہلا مثال شه هیدا دا پہلا مثال شه د با مدخول څه شه ضمیر هاش کنا ضمیر مجرور متصل و په بل مثال شه د با مدخول زائد شه اس د با مدخول پره د مرور پیوسته دل مجازی پیشلو وستا یعنی ای حرف تفسیر التصق مروری پیوستل یا متصل شل تیرے دل دمو بے مکان پدا سے مکان یقرب منه زیدون چه آغا ورنجدیو زید تا نو دبا لس مانے دی دا یو مانے دی الساق تو پیوست دل زنا زوی شوی با ندام مراد وخستشی زنا زوی شوی با ند استعانت مراد وخستشی زنا زوی شوی
د بانا د تعلیل د سبب معنا واخیستل شي سبب نو دغه په دغه نوع شوه میشتو سه د حروف جرا چې سمرا معنی دي د هر حرف جر خپل خپل معنی او میشتو سه ویای دغه ترکیب ته یو ځل بیا وژونسی الباء مبتدا یو اسم وی یو مسما وی یو ورکا وشي نو مو مورس پردي اس دا ورکا چې دا ورکا خوشتا ورکا گوشی شای دا و نوم گوشی شای یه شای خونه دا ورکا وشی کسا مر بغیر شای رنی سیزنی شای خون نوم یه نی بیچه کلا پا دبنده و مورز نوم کشش شی اس اغا نوم چشه فرض کرو زید نوم یه پکشش دو دا زید چشه دا اسم شه و دا ورکا چه دا سیک دا مسما دا ورکا مسما نو داغا کیسا ذهن سے کشیر دیئے چه اسم گوشی شایده و مسما گوشی شایده اس دو دیشه چه دا الباء یلی کلی دی دا اسم دا و یو حرف ته بعد چه اغا دا سے ولی که و یو تکلون دیوتاو که اغا حرف ته بعد اغا تویای مسما و داغا الباء الف لامی پا داخل کرده الف لامی پا داخل کرده دا باقی باء دا دا اغا اسم دا یعنی دغه الف لام نه د مراد څه چې د حروف تهجی ولا باچدو مش هغه دی الف لام غهدی بل د سلیر سره الف لام چې دی حرفی الف لام استغراقی جنسی عهد ذهنی عهد خارجی د سلیر سره الف لام چې دی د چې په نکره داخل شي د تعریف معنا ورکای یعنی معرفه کو اسم لارا معرفه کو وہ مبتدا تو سے پتا دو چې مبتدا معرفه وی الباء مبتدا للالصاق الصاق مصدر دا کنا پای واستدل نو لام حرف جار الصاقی مجرور جار مجرور د متعلق شي په ثابتون پره ثابتون پر ویل چې مبتدا یا مرفوع وي و خبر یا مرفوع وي چې سے پر لفظی عامل نوی داخل نو پدیه شه ابتدا عمل کړای نو الباء چې دو دغه یا مرفوع دو و ثابتون و میر مرفوع تو بسی ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل چې ضمیر و راجع وي مبتدا تا و سره د خپل متعلق دا شبه جمله شلا و خبر شه د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ٹھیک شلا بل دا کیسا بیا یې زله ذهن شکشیر دیه چې جار مجرور کچره په فعل پر متعلق کې به اغنا جوړا شي جمله فعلیه و کچره په شبه فعل پر د متعلق یعنی مصدر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم تفضیل وغیرہ به اغنا شبه جمله جوړیږي چې شبه فعل پر متعلق شي به ودنا شبه جمله جوړیږي نو ثابتون پر امیر متعلق دغه شبه جمله جوړه شله و دا خبر شه د مبتدا شا اسم مخشه واو حرف عطف هو مبتدا اتصال الشیء اتصال مصدر د باب افتعال دا مضاف و ممیز یاده پدا چې د ورسته تمیز راونده په د جمله شه حقیقتا او مجازن دا تمیز یې راونده نو دای و ممیز وي و دای مضاف یاده الشیء تا اتصال مصدر مضاف ممیز الشیء مضاف الیه بشیء جار مجرور دا متعلق شل په اتصال مصدر پره شا اما برای تفصیل حقیقتا معطوف علیه و اما واو حرف عطف اما حرف تفصیل مجازن معطوف علیه سره د معطوف دغه تمیز شو د ممیز چې هغه میجه اتصال جوړ کړو نو اتصال مصدر مضاف سره د خپل مضاف الیه سره د خپل متعلق ترتیب سره پس کسیه و سره د خپل تمیز دغه شبه جمله شلا و خبر شو د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ٹھیک شلا اس دغه نحو به دا اون تروشا
نحو مضاف به جار مجرور اس جار مجرور خو ظرف لغو نه د موجود په دغه ځای شه نو ظرف مستقر می رته وبوسی نحو ثابتم به داء دا به ثابتون پر متعلق شي اس چې ثابتون پر متعلق شي نو دا به شي خبر مقدم و داء و مبتدا مؤخر دا بهی چې دغه نه میج خبر ویلې جوړای ویلې چې دا مشتو سے په اول اور سبق شویلې دي ظرف مستقر چې روشي اغه لیا حال کې دلاشي لیا صفات کې دلاشي ولیا خبر کې دلاشي به زوی تا ګوري چې زوی د تشیدا اس دا جمله دو میج جمله جوړای دا اون رفع په صورت چې مشتره موجود ده نو اغه میج او ته مبتدا کو اسم دا او دغه ثابتون بهی چې دا به میجوتا خبر کو ٹھیک شله نو خبر مقدم ثابتون بهی دا به شبه جمله شي کنه ثابتون سره فاعل سره د خپل متعلق شبه جمله شله د خبر مقدم دا اونیه مبتدا مؤخر دا جمله اسمیه خبریه مضاف الیه شله د نحو مضاف نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا خبر شه د مبتدا محذوف چې هغه میرو توخلی مثاله مثال ده یعنی تشی مثال دغه جمله تعلق کې کوم ځای سره شه اتصال تفصیل یو کومشتا تعریف یې ته بیان ک چې وهو اتصال شیء بشیء اما حقیقتا او مجازن به یو مثال دا پیش ک مثاله دا به پروشی مثاله به مبتدا محذوف شي ولیا دا به مثاله مضاف مضاف الیه مبتدا و دا نحو به دا اون د خبر دا به جمله اسمیه مشترک روشي و دا سے ترکیبیا کوي شي چې نحو مضاف مضاف الیه کیما جمله مشترک شي د میش مفعول به وخلی د اعنی فعل مقدر ده پورا اعنی فعل فاعل سره ده مفعول به دا جمله فعلیه خبریه و نحو مررت بزیدن دا غیا په دغه بنده قیاس کیه ٹھیک شلا اس بدغه جمله چشلا وهو اتصال شیء بشیء اما حقیقتا و اما مجازا دغه وشي مفسر جمله مفسره یعنی مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه مفسره ای حرف تفسیر التصق فعل ماضی معلوم هو اسباب افتعال مرور تیرے دل مرور دغه مصدر ده تیرے دل دمو یا ضمیر مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا فاعل د التصق فعل با حرف جار مکان موصوف مکان نکره ده چې نکره نه بعد فعل روشي به هغه فعل د نکره د پورا صفت واقع کیږي نو مکان موصوف یقرب فعل مضارع معلوم منه جار مجرور دا متعلق شل په یقربو پره اس فعل پره فعل پس سټ تا و وګورئ چې رافي حالت چې راشتا زید موجود دا زید د یقربو فعل یقربو فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه صفت وګرځد د مکانن د پورا مکانن موصوف سره د صفت مجرور د باجار جار مجرور و متعلق شي په التصق فعل پره التصق فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه تفسیر یا جمله مفسره سره د مفسر جمله تفسیریه نن تازه سبق ته وروشي دا خو د با ایوا معنا شله په پرین سبق شته را شو یو چې پهلا معنا د بادو الساق پای واستدل شاهدل بلا معنا دو دواما د استعانت ته پورا یعنی بعد استعانت ته پورا می استعمالای لکه نحو کتابتو مو لیکل وکړل بل قلم په قلم سره اس د کتابت سیک دغه څه کوي شي چې کلام یې نه نو د با مدخول تشیدا کلام ای با مدخول چې د کیم مجرور ده دغه تمیز نو مر کای مدخول د مدخول ټکاس د لري یعنی یو حرف چې پکیم شي داخل شي کپ اسم داخل شي کپ فعل داخل شي
اخته مدخول وی چې پکیم شي دای ار داخل شوی اس د با مدخول تشای دا قلم دا کلام په دغه شی د کتابت ته پورا تشای دو کتابت ته پورا مدد زنه وخست شي یعنی با الفاظ دیگر دا مدخول د بچ دا د اغفال د پورا کتاب تو فعل د پورا یو علاوه ګرځیدا نو هغه یعنی دغه الف په ذریعہ سره دغه الف په مدد سره د کتابت ولا فعل کېږي فیصل وستا یعنی په دغه نن سبق شه د بعد با مدخول د خپل مقابل یته شایدا کتاب تو فعل دا ادغه د پورا دای سبب دا په اخ فعل شه دغه با مدخول د پورا یو اثر دا چې د اثر کا نوې د بعد مدخول کا چیرې اثر نوې به هغه فعل نشي کېدای صحیح نو په دغه شدای د یو علی غونډه کرداریه ده د بعد مدخول د یو علی غونډه کردار ده سوکا مثال لکنه په پیشل وستا یعنی اس باشه و د معنا یا پرتای اس به د داسه کتب تو بالکلام ترجمه به سرنګ کېږي मैंने कलम से लिखा या कलम की मदद से लिखा बेवे चकला तो से तर्जुमा खाई है बेवे दा से तर्जुमा न खाई है चे बा तर्जुमा पशे चे दे बावल मना पशे भी रखे लका हसन चकला कला तेजा तर्जुमा खाई बे दे मेन वो दे एला वो दे बावला तर्जुमे दाई प्रेस दी ना بهر وی واړی کی ټکی شدا حروف چې دی دغه خپل ترجمه پرتای په یغه شه په جمله شه او د په سر باندې د جمله ګردی جمله معنا یو څنګه بل څنګه بدلا شي داینه په دغه جمله شه د با معنا د استغانات تو اس په دغه شته د الساق معنا نشه زنه وخستای ٹھیک لا کنه اس وی د استغانات سے د ترجمه سرنګ کوي میں نے قلم سے لکھا کدا سے دو ویلا میں نے قلم کے ساتھ لکھا یا میں نے قلم کی مدد سے لکھا اس کا خدلی تلاند ویا یا چې میں نے قلم سے لکھا دغه نه دا مطلب څه کنه چې قلم په مدد سره د لیکلا کنه لیکل قلم په مدد سره وکړل دغه نن سبق شه مراد خلی دغه دا چې د با مدخول د مقابل فعل د پورا ایوا علاوی د مقابل فعل شه د با مدخول د پورا یو خاص اثر وی چې د یک اثر د وجنه غفل نشي کېدلا ترجمه چې کاوه اردو په ترجمه شوی کے ساتھ یا سے دا ذکر کاوه وہ پښتو په ترجمه شه مو په قلم سره ولیکل په قلم سره مې لیکل وکړل مو په قلم سره لیکل وکړل به په پښتو شه سرا ټکا سرا لفظ استعمالایي په ترجمه شه سوکا سبق تا ترکیب ته غوړونسی اچھا اس واو دوه شه از دو د با لاس معنی دی برخه حرف جر یعنی دغه شرح میں اتعامل شي تقریبا لاس معنی ور کړی دي اس کچره داسه جمله وی چې الباء للالصاق والاستعانه والتعلیل بیا دغه واو تمیز وی چې سیخه میز هغه لاس معنی ذکر کو په یوه جمله شه به ایغ واو تمیز واو حرف عطف نوم چې پکشر دی بیا افایده منادو ویل چې هغه واو په سر غونډه هغه لاس سره معنی ار پایواسته کو اروین غوړی و حکم دا و کچره داسې لکه چې د میشتو سے پرې سبا کیای پرې یو جمله ویای به دغه واو ته میشتو سے بهتره خبره دادو چې واو استنافیانو پکشر دی واو استنافیا چې دا میش یو نوې جمله ده او که حرف عطف نو پکشر دی به خو هغه پرینی جمله سره ودانن ول جمله تاړي به سبو چې کیم سبا کیای د سبول جمله به دنن ول سره وتاړي دنن ول د بلخت ول سره تاړي بدا تړین ویش دیږي نو سہولت ته پورا به میر د واو بندے واو استنافیا نوم کشر دی واو استنافیا چې یو چار نوې سر نه کوي لکه المیز چې د خراب شي بل مونږ شه فرض نه پوتې شل به امام نه ته پاتاو کې چې را مو نه خورو کول غچ پوتې شه امام د توې چې خو تلمیز سر نه وګرځوا دغه ته استنافیا یو فعل چې ته دوباره کوي یعنی سر نه نوې جمله شا اس واو استنافیه للاستعانه جار مجرور ده لام حرف جار استعانت مصدر ده د باب استفعال
باب استفعال چا د طلب مدا پرتا دو و دغه شی چې د استغانات یې لیکلی دیا غاین واو نون غونن شه غونن په مدا شه د مدد مدا پرتا دو یعنی د مدد غشتل یعنی د دغه نوم نه یا ظاهریږي چې د بعد مدخول سره مدد غشت شي په فعل شه شا اس استغانات مصدر مجرور شو اس جار مجرور به مشتو سے تش پر متعلق کای متعلق کیږي خو کنه کتاب ته پر خو نشي متعلق کولا نه پر بل پر بل جار مجرور دی وہ کتاب تو پر کبه متعلق کوي کنه بیا معنا خلی کیږي نه بلکې معنا ویلیا خراب شي ٹھیک شلا کنه یعنی دا جمله به کېدای شي د میشتو سے مقصود تنو رسای مقصود ورنه پټ شي نو دا ته د جار مجرور ته میشتو سے یو ظرف مستقر وبوسی شا ای ظرف مستقر چې وی هغه تو سے ویلی دی چلیاوی خالوی لیاوی صفات وی لیاوی خبر وی اس و دغه ش موصوف انشته دا چې اغه پر میش صفات کو ذل حالیانه د تر شو چې اغه پر میش خال زنه جوړ کو و جمله ابتدا دو نو دغه نه به میش خبر جوړای خو خبر وی تر دې پر جوړای الباء پرینی سبق شمیش یو مبتدا جوړ کړهو ها و تو سے تدا پاتا دو په ذهن سے میں دو چې انغ الاول حروف جرا دا جرا حروف جرا سے پہلا میش د باب باچه شي چې کیمه منه پراته دی په هغه بند میش لاګیای اس د با یو معنا پرین میش ویلی وا هغه د با دوا معنا دو الباء للاستعانه ٹھیک شلا نو ثابتون مقدر و میشتو سے اتروبو سی انا و جوڑشی شبه جمله و خبر و مبتداء محذوف الباء ٹھیک شلا اغا پرینای مبتداء محذوف دا چې هر سمره په دالا سے منه شمیشتو سے تدا منیر سی سبق شوه منارو شي یا بلخت ولشه للتعلیل ٹھیک شلا کنه دا سوی د بل منه د پر روشي نو هر زوی شوه میشتو سے دا مبتدا محذوف بیا بارو بوسی چې سے پر د با منه لګیاوی مشتا نو الباء دا مبتدا و ثابت للاستعانه دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه نحو مضاف كتبت فعل تا مضمومه دا تشای شو فاعل شو دا ضمیر بارز شو که ضمیر مستتر شو حسن سویت كتبت شو تا مضمومه ضمیر بارز دا که ضمیر مستتر دا ضمیر بارز شاباش اسم اول کنا په صرف شه دا ضمیر بارز نو كتبت فعل سره د خپل فاعل بالقلم با جار القلم مجرور جار مجرور متعلق کیږي په تشبیه كتبت فعل پره نو كتبت فعل په چې متعلق شي بیا كتبت فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه مضاف الیه نو دینه پته ولګی دا چې د مضاف الیه چې دا دغه جمله یا کېدل شي ٹھیک شلا مضاف الیه جمله یا کېدل شي و اسم کېدل شي لکه غلامو زیدین شاید کی دا نکته به په ذهن شک شنایه دا نن ولې نکته چې اتو سے سبو د پر یو بنیاد ګرځي نو مضاف نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دغه تشایش دغه خبر شه د مبتدا محذوف مثاله چا پرین میشتو سے د نحو جمله د پر جوړ کړهو به مثاله مضاف مضاف الیه مبتدا سره د خپل خبر جمله اسمیه خبریه ولیا دوام ترکیب می دغه کړهو د نحو د جمله چې اغنی فعل د پر د امیر مفعول به کو بأني فعل سره د فاعل و سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه